د زړه ټوکړه مې وه، د دې نه زه نور هېڅ داسې مې ساتلي وو چې لکه د خپل ځان په شان. لوکل پولیس کو یہ اطلاع ملی تھانہ جبر کی حدود میں کہ ایک 16-17 سال کا لڑکا ہے جس کا نام ہے حارث، اور اس کی لاش ملی ہے جس کے اوپر چھریوں سے اپیرنٹلی وار کر کے اس کو قتل کیا گیا ہے. چې ما وکته هلک مړ پروت او د وینو ټول بالکل پاک ځای پکې نه و، تر خپونه واله لاسو پورې جامونه واله داسې وي چې ته وایې چې د دې چا لامبولې په وینو کې، په دې ځای په چاقو والې، په ملا یې په چاقو والې، شاته نه پې گزار کړې. ڈی آئی جی صاحب، ڈی پی او صاحب اور میرے آفیسز ہماری بالکل ایک ہی کلیئر پالیسی ہے، اوپن ڈور پالیسی. کسی بھی بندے کو، کسی بھی شخص کو، کسی بھی کے حوالے سے، چاہے وہ آپ کا کسی بھی نیچر کا پرابلم ہے، آپریشنل سائٹ کا انویسٹیگیشن بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو اوریدونکو، ستاسو قربان آواز منګل یم. دا مهال زه د ضلع مردان کې موجود یم. دا تانه جبر په حدودو کې یو ډېره زیاته بده پیښه مخې ته راغلې وه. دا مهال زه د کاټلنګ یو تحصیل دی، پاتورک علاقه ورته ویلی کېږي. دا تاسو دا ټول کلیواله ګورئ، دا پښتنه سیمه چې کومه ده، پښتنو سیمه کمه او هغه روایات او هغه دستور کم، او د ځناورو یو ماحول، یو درندګانو ماحول تېنه زیات جوړ شوی دی. کوم چې هغه پښتانه وو، هغه لحاظ خاطر هغه چې کوم دی په شا ویشتی دی. اوس که وګورئ هر دویم دریم پښتون چې کوم دی د درندګۍ هغه صفت چې کوم دی خپل کړی دی. تېره ورځ دا تاسو کتئ چې دا یو ډېر شریف النفس سړی دی او ډېر شریف سړی دی. یو سړی ژوند په اسلام آباد کې کوي، نو واقعي خبره ده چې هغه به ډېر زیات شریف خلک کوي، ځکه چې هلته خپل ژوند کولو، دلته کلي له راغلی و چې هر څه سلسله کې راغلی و، د ده بچی و او څه کسانو چا بوتلو، او بیا دومره د بېرحمۍ سره او د دومره ظلم سره یې وژلی دی چې د هغې څه حد نشته. بیا په یو پټي کې چې کوم دی د هغه مړ وجود چې کوم دی هغه میلاو شو. دا کلی هم پرې ډېر زیات ودرېدو. موږ هم د هغه پېښور نه رالو، خبر شو چېرې دې کس سره ډېر زیات ظلم شوی دی او ډېر زیات جبر شوی دی. نو په دې څیزونو کې چې کوم دی موږ خپل هم زیات دردمن کېږو. بېحیثیت یو پښتون، یو انسان چېرته کې چې زموږ پښتون ورور داسې بېدردۍ سره قتل کېږي، نو موږ وایو چې د هغې غندنه هم وشي. او صرف غندنه نه، دا ظالمان صرف نیول نه دي، دا ظالمان چې کوم دی زه چې دا په مخې سره ختمول پکار دي. لومبۍ خو دې الله تعالی ډېر زړه صبر درکړي. تاسو ټول کلي له ډېر زیات لوی غم دی. د بچي هېڅ نعم البدل نشته. د بچي نه خبر څنګه شوي، نامه یې څه ده، عمر یې څومره دی؟ د ده نوم بسم الله الرحمن الرحیم، د ده نوم محمد حارث دی. دی د 14 سالو. دلته زه په کور کې وم چې ټلیفون راغی زموږ یو وراره ته. د حارث په موبایل کې چې کوم دی نو د هغه وراره نمبر مې و، هغه ته ټلیفون کړی پولیسو. هغه ته ویلو چې حارث تاسو پیژنئ؟ هغې ورته ویل چې هغه پیژنئ. وی چې هغه اکسیډنټ کړی، لکه هغې مکمل خبره ونه کړه چې اکسیډنټ یې کړی دی، انزرګي هسپتال ته راشي. بهر حال بیا دلته زما بل وراره دی، هغې ته ټلیفون راغی. هغې چې زه بوتلمه په لاره باندې هغې سره رابطه وه، چې کله باندې مونږ د نیر غاړې له ورسېدو، تقریبا 9 کیلومتر فاصله وه. دا رور هم را سره و. په دې کې هغه دوباره ټلیفون وکړو، نو هغې ورته وویل چې بھئی په ارام راځه، هوا پاتې شوی دی. کله چې زه هسپتال ته ورسېدم، کاټلنګ انزرګي هسپتال ته، چې ما وکته هلک مړ پروت او د وینو ټول بالکل پاک ځای پکې نه و، تر خپونه واله لاسو پورې جامونه واله داسې وي چې ته وایې چې د دې چا لامبولې په وینو کې، په دې ځای په چاقو والې، په ملا یې په چاقو والې، شاته نه پې گزار کړې، او دا مین رګ یې ولوالې، ټوله وینه تې تلې. که هغه اوس هغه کسان راغلي وو، دا پټي مالکان هم راغلي وو، هغې وویل چې د کم از کم 85-90 کیلو قدم چې کوم دی راغلی،
مطلب ځان یې د خلاصولو ځان کوشش یې د خلاصولو کوشش کړی دی او ځان یې یو کور خواله را رسولی دی، خو هغې کې چې کوم د ده وینه وه هغه ختمه شوې وه. ما سره په دې موبایل کې تصویران هم دي، هغه چې کوم دی نو هغه په سجده پرېوتی دی او په دې سټایل کې او په سجده وفات شوی دی. اسلام آباد کې وي خپل هلته بس کار روزګار کې؟ زه اسلام آباد انفارمیشن کې یم، پاکستان نیشنل کونسل آف آرټس کې، او د جمعې په ورځ زه راغلی وم. الان کې زه دې ماشوم د شکری بابا د موټروی نه خپل کور ته به راوستم، د جمعې په ورځ هم د زه راوستم، او د جمعې په ورځ چې کور ته رالو سحر دې پاسېدو، ځان له په خپله پیم ګرم کړه، مور ورته وی چې مزه او دې پیم ګرم کړه. زما د والد صاحب دی دا بزرګ صاحب د ده سره شریک کړه، ویس کړ او دی ووتو. په 11 تقریبا په 11 بجې ورسره زما رابطه شوې، زما سره په موبایل کې ریکارډ دی. ما ورسره گپ لګو، مې نیکه چرته یې؟ بس وی نیکه زه درځم، یو 12 بجې به کار ختم شي بیا درځم. 12 بجې نه بعد ما د ده سره کالونه کول نه اوچته. د هغې نه دا اطلاع بعد وروستو 2 بجې راغله. دا بچی دی زده کوونکی او سبق یې ویلو؟ چې دا دلته په 9 جماعت کې و، اوس مو له د نهم د بورډ امتحان وکړو، او دلته شاته زموږ یو سکول دی، په هغې کې بیګا جنازه هم شوې ده. دره څو بچي دي کاکا؟ زما چې 2 زامن دي او 3 لوریانې مې دي. دا مشر و؟ دا د ټولو مشر و او دا د کشر دی، او د ده پسې بیا چې کوم دی خور وه، او بیا د خور پسې دی بیا خور ده او بیا خور ده. تاسو خو ټول داسې لګي چې شریف خلک یې، زه هم چې چا سره به هم څه داسې ډز یا دښمني به هم نه وي. یاره جي تر اوسه پورې زموږ دا خاندان دی، په دې علاقه تپوس وکړه، داسې خاندان مو دی چې د دې چرته پردی چرګ هم نه ده مړه کړی. په شرافت زندگی تیری، خو په خوږه مینه باندې تیری. دا زما ټول وروڼه دي، زه د څه نه هم خبر نه یم، څه چې دي کوي بس لګیا دي. خو هغه زما زوی چې کوم وخت ولاړه خو ګلو، زه تاسو ته دا ریکویسټ کوم، آی جي ته، ډي آی جي ته، ډي پي او صاحب ته، څونه ایم این اے ایم پی اے دي، ټولو ته یو ریکویسټ دی چې دا ظلم ختمول پکار دي. نن زما سره وشوه، سبا به زما د بل یو ماشوم سره شوي، سبا به د بل ځای کې شوي، بل ځای کې به شوي. زه دا ریکویسټ دی ټولو ته کوم چې مهرباني وکړي دا ظلم ختم کړي، او زما د بچي قاتل چې کم دی نو په دې باندې غور وکړي چې دی زر تر زر ونیول شي او خپل انجام ته ورسي. دا دوی کاکا دا چې کم کسانو دا کړی دی، دې کسانو ولې وکړو؟ څه داسې تاسو خپله یې وکړو چې څه وجه راغله چې دې کسانو دا وکړو؟ دا یې څه ملګري وو که څوک وو دا تنان؟ یاره جي موږ خو اسلام آباد کې اوسېدو او رالو تقریبا مو 6 میاشتې شوي، واپس په دې مارچ کې تلو، خو د دې ماشوم دا کلی ډېر زیات خوښ و. زما مور پلار سره ډېره غټه مینه وه، او د هغې په سر به مونږ سره د خوله واله چې نه ماته به د نیا نیکه په سر څه نه وایي. نیکه او نیا ورته مطلب ګران؟ ډېر زیات ورته ګران و، او ډېر راغلی هم دی له و چې زه به د نیا نیکه سره یم. د نن نه څو ورځې مخکې د رحمان آباد کې څه کسان دي مونږ خپله نه پېژندو، هغې سره دغه چا چې قتل کړی د دې سره یو ورځ مخکې تللی و، او په دغه ورځ دوباره تللی و، مزدورۍ له لاړه، په دغه ورځ مزدورۍ له دوباره لاړه. د ده سره چې هغې هغه کسانو مو وی چې به د 12 بجو پورې دی ډیوټي کړې ده، 12 بجو نه دی مونږه فارغ کړه. فارغ دی په لاره راتله، دی هلک په لاول له شانه ګزار کړی، د ده چې مخ شوی نو بیا وله دا ځای وانه څه پته ولې څومره ګزارات یې پرې کړي د چاکوانو؟ ګزارونه یو چې کم دی نو په ملا کې کړی دی، ښه غټ سوري و پکې، بل چې کم دی په دې مین رګې والې دی، ده کې چې څونه وینه وه نو هغه ترې ختمه شوې وه، او دی راپرېوتو په هغه ځای باندې ساه اخیستې وه. الله دې د جبر پولیس والا هم ښه ساتي، د کاټلنګ پولیس والا دې هم ښه ساتي، ډېر غټه منډه یې والې ده، او وخي د هغې په
په هر یو کار زموږ سره شامل دی او ښه تکړه دی. الله دې خوشحاله ساتي. موږ ته ډېر مطمئن یو. زما بچي موږ ته هغې میلاو کړی، کو هغې نه و نو موږ ته به دا 4-5 ورځې پته هم نه وه لګېدلی. معصوم زوی مې و، مشر زوی مې و، د زړه ټوکړه مې وه. د دې نه زه نور هېڅ داسې مې ساتلي وو چې لکه د خپل ځان په شان. د دې جنګ جګړو نه ما دې هلته رسولي، خو د ده پوره و بس دلته راغلی. تی نیکۍ کاکا تاسو یې نیکۍ نو بس وی وایه که نه دا ظلم ولې شوی، په کومه قانون دا ظلم شوی؟ غریب خو خپله مزدوري کوله، مزدورۍ له لاړ، مالک وی ما ورله پیسې ورکړې او ده به ځان سره 100 روپۍ واخیستې، 50 د دې غاړې کاروي، 50 دا غاړې او کاروي. څه کار یې کولو؟ کار څه؟ ټماټر یې شو کول، مزدوري په دغه کې کوله. هغه ما ورله پیسې ورکړلې او چې دی کله مړ شو، ما په پټي کې پروت، ما په پټي نه لږ دی خوا خو پټي سره ما ته اطلاع راله. چې اطلاع راغله نو موږ راووتو، موږ هغه علاقه ټوله وکته، خو موږ څوک ونه مینتل. چې وم نه مینتل نو دی بیا راوچت کړی وی چې د ده جب کې ما هغه پیسې وکتې، د ده جب کې پیسې نه وي. تاسو اوس دا وګورئ څونه زموږ د ښکلي سپین ږیري دا ټول دلته ولاړ دي. یو ډېر زیات لوی ظلم شوی دی، ډېر زیات بربریت شوی دی. پلار دا درد هم تاسو واورېدو. هلته چې کوم دی بچی ولا په چړو باندې سوری کو، دلته چې کوم دی د دې د پلار چې کوم دی دا زړه سوری شو، دلته د دې نیکۍ چې کوم دی په غم غمجن شو. دا ټول کلی پې ډېر زیات غمجن دی، ځکه ډېر زیات وړوکې کم عمره ماشوم پاک هلک دی او دا خو د 1400 کال عمر خو داسې دا د خوارې بدې نه وتي 1400. اوس لکه 14 کاله څومره کم عمر دی او ډېر زیات کم عمر دی که نه، وړوکې ماشوم دی. او چې دا له داسې څوک بې دردۍ سره قتل کړي چې نه د چا سره تنازع وي، نه د چا سره دښمني. او بیا به زه وایم چې هغه پښتانه حسد، کینه، بغض دا ستاسو چې کوم دی د غر عمره لوړ دی. مونږ کوشش کوو چې یاره په دې کې خو مونږ ځایي پولیس سره خبرې هم وکړې چې وایي چېرې مونږ په دې کې FIR هم کړی دی او مونږ تفتیش کوو چېرې د دې جرم کې چې کم ککړ ملزمان دي زر تر زر مونږ ګرفتاره کړو. خو زه بیا هم ګزارش کوم، پولیس لم کوم، الله حکام لم کوم، هاي افس لم کوم، دیم دغه ګزارش وکړو. مونږ هم ګزارش کوو چېرې دا کم کسان بې نهته ستا بچی څوک قتل کوي، که نه د دې بچی قتل کړو نو سبا د افسر ته هم چې ستا بچی هم قتل کولی شي، سبا بیوروکریټ هم چې ستا بچی هم قتل کولی شي. نو د دې خلکو دپاره داسې قانون سازي وکړئ، څه غم وکړئ، څه داسې لاره ورته جوړه کړي چې دې خلکو ته داسې سزا میلاو شي چېرې سبا بل څوک داسې سوچ نه کوي چېرې د چا بچی داسې بې دردۍ سره یوم نه دوم نه بله چاکوان چې کوم دي ته د هغه په وجود ورخښ کړي او د هغې بیا د مړ وجود هم څه پته نه لګي. مونږ بیا هم کوشش کوو که یاره په دې کیس کې مونږ د مردان چې کوم ځایي پولیس دي هغې سره خبرې وکړو چې تر دې دمه د هغې په دې کې اوسه پورې څه کارکردګي ده او څه پراګرس دی. الله دې تاسو ته ډېر زړه صبر درکړي. ګرانو کتونکو دا مهال موږ سره SP انویسٹیگیشن مردان ماریا مصطفیٰ میڈم موجود ہے. بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت دینے کا. ایک بہت دلخراش واقعہ رونما ہوا جورسڈکشن آف PS جبر کی حدود میں. یہ واقعہ کیا ہے اور اب تک پولیس نے کیا تفتیش کی ہے؟ جی بالکل، اس مہینے کی 4 تاریخ کو لوکل پولیس کو یہ اطلاع ملی تھانہ جبر کی حدود میں کہ ایک 16-17 سال کا لڑکا ہے جس کا نام ہے حارث اور اس کی لاش ملی ہے جس کے اوپر چھریوں سے اپیرنٹلی وار کر کے اس کو قتل کیا گیا ہے. اس کے والد صاحب نے یہ رپورٹ دی تھی. ان کے والد صاحب نے یہ بتایا ہمیں کہ اس کے 2 دوست حبیب اور عبد الرحمن جن کے ساتھ وہ کچھ اپنے کام شام کے لیے گیا تھا ان کے ساتھ وہ لڑکا گیا ہے اور بعد میں اس کی اس طرح سے ڈیڈ باڈی ریسیو ہوئی ہے. پولیس ابھی اس کے اوپر کارروائی کر رہی ہے. ہم اپنی ٹیکنیکل، ہیومن سورسز اور سائنٹیفک ان تینوں اینگلز کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور ہماری تفتیش جاری ہے. انشاءاللہ اس کے اندر ہم جلد از جلد اصل مجرمان تک پہنچ جائیں گے.
اچھا میڈم یہ بتائیے گا یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مردان کے تاریخ میں فرسٹ ٹائم ایک ایس پی انویسٹیگیشن ایک وومن کو موقع ملا ہے. مردان کی عوام کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اکثر یہاں پر جو کرائم ریشو ہے بہت زیادہ ہے, لوگوں کو جو تکلیف ہو یا تکالیف ہو انویسٹیگیشن کے حوالے سے, تو اس کو آپ کس طرح ٹریٹ کریں گے؟ اگر اس کا کوئی ایشو ہو ان کے لیے آپ اگر کوئی پیغام دینا چاہو. جی بالکل, ڈی آئی جی صاحب, ڈی پی او صاحب اور میرے آفیسز, ہماری بالکل ایک ہی کلیئر پالیسی ہے, اوپن ڈور پالیسی. کسی بھی بندے کو, کسی بھی شخص کو, کسی بھی کے حوالے سے, چاہے وہ آپ کا کسی بھی نیچر کا پرابلم ہے, آپریشنل سائٹ کا, انویسٹیگیشن سائٹ کا ہے, ایف آئی آر کے متعلق ہے, تفتیش کے متعلق ہے, یا ادروائز ان کا کوئی بھی ایشو ہے, وہ کسی بھی ٹائم ہمارے آفیسز آ سکتے ہیں, ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے ہیلپ لائن نمبرز, ہمارے کمپلینٹ نمبرز سوشل میڈیا کے اوپر آلریڈی شیئر بھی ہوئے ہیں, اس کے اوپر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اوپن ڈور پالیسی ہے, کسی کے تھرو آنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دس از مائی آفس, وہ جب چاہیں, جس ٹائم کے اوپر چاہیں, دے کین کم اینڈ میٹ می پرسنلی. جو بھی ان کا ایشو ہو مجھے یہاں پہ بتائیں, انشاءاللہ ان کا ایشو یہاں پہ ریزالو کریں گے. خواہ گرانو کتونکو ایس پی انویسټیګیشن ماریا مصطفی صاحبه دا چې کومه د تانه جبر په حدودو کې یو ډېره زیاته افسوسناکه پیښه مخې ته راغلې ده. په کوم کې چې دوی ویل چې دا کم ملګري دي نومینیټ کړي دي, د پولیس دا وینا ده چې په دې کې تفتیش هم جاري دی, په هر انګل باندې ګوري زر در زره چې په دې جرم کې کم ککړ ملزمان یو هغه به هم ګیر شي. بله دویمه مهمه خبره دا ده چې د مردان چې کمې هم تاڼې دي, چاته هم د انویسټیګیشن حوالې سره څه هم مسلې مسایل وي یا د پولیس حوالې سره که د هغې انویسټیګیشن کې چېرته کمې بیشي کېږي, نو د ماریا مصطفی میډم دغه دا وینا ده چې زما دغه د انویسټیګیشن بیورو کم د افیسز دي دا ستاسو ټول د پاره کولاو دي, تاسو خپل چې کم کمپلینټ دي هغه په دې دریځ باندې راوړلی شي. میډم بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.